د ګلاب په شانتې مورې چې د ګور په لوري لاړې ته خو لاړې څه خبر یې زما زړه در پسې وران دی ژوند مې څه دی تش خفګان دی بې له تا نه تېرېږي سرې سکروټې زندګي ده هر قدم باندې قسم دی ستا کمی محسوسومه هر قدم باندې قسم دی ستا کمی محسوسومه کله کله زړه مې تنګ شي قبرستان په لوري درشم کله کله زړه مې تنګ شي قبرستان په لوري درشم د سحر نه تر ماښامه په ژړا باندې ځان مړ کم ستا د خاورو د ډیري نه یو اواز قدرې رانه شي یو اواز قدرې رانه شي. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو ځوان او زلمی لیکوال ښاغلی فریاد ملاګورې صاحب را سره ناستې کوي. فریاد ملاګورې صاحب د پړانګار د سیمې سره تعلق ساتي. ډېر ښه لیکوال دی، ډېر ښه شعر لیکي په خصوصي توګه. د دې نظم چې کوم دی هغه د ستاینې وړ دی. څومره ښه نظم لیکي، څومره کار یې کړی، څومره زیار یې کړی. په دې اړه سره یو څو خبرې کوو او بیا ته کلامونه ورو. فریاد ملاګورې صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. وعلیکم سلام غازي نادان، ستا ډیره زیاته مننه کوم چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې د خپل قیمتي ژوند نه قیمتي لمحې تاویستې او زما غوندې یو کمزور انسان خواله راغلی په دې دومره لنډ تنګ وخت کې. نو ستا د دې دومره پښتني مینې په دلو دلو مننه کوم. ستا د دې پښتني مینې ډېر پوروړی یم، خوشحاله شي. فریاد صاحب دا راته ووایي چې د خپلې شاعرۍ باقاعده آغاز تاسو کله وکړو، کوم وخت چې شاعرۍ ته رالی او لږ ورسره ځان هم معرفي کړي. ډېر زیاته مننه. مننه. زه د فریاد او ملاګوري قام باندې یو او ملاګوري دوه سیمو کې اوسېږي. څه په خیبر سره پاتې کېږي، څه په مومندو کې پړانګر سره پاتې کېږي. زه د پړانګر سره تعلق ساتم او په کال 1999 کې پیدا شوی یم او دا پر مهال د اسلامي کالج پوهنتون نه په پښتو کې 20 مې روان دی. او بله تاسو ته خبره وکړه چې د شاعرۍ باقاعده آغاز نو غالبا چې 2019 دومره وخت نه کېږي زه باقاعده مشاعرو لا تلل راتلل چې کوم دی ما شروع کړل. عثمان خیل ادبي کاروان هغې کې رابطه سکتر یم، ملګري رانه خوشحاله دي. او عثمان خیل ادبي ستورو کې ودان عثمان خیل را سره صدر دی، هغې کې جرنه سکتر یم او بس هغې کې هم ملګري خوشحاله دي. او دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې ملګري نه خوشحاله دي. صحیح ده. فریاد صاحب څومره کار شوی دی، څومره لیکلي کړي دي او څه څه دي لیکلي دي؟ زما په خیال غاباسین صاحب یو شعر دی چې لا په سیر کې مې پوړنۍ نه ده ریشلې اباسینه مزل پاتې یو پلس دی. نو پښتو ادب دپاره زه یم که زه 3-4 پیرې پیدا شم او دومره کار ورله وکړم نو بیا هم د پښتو ادب حق نه ادا کېږي. خو بیا هم دغه 15 پور نظمونه او داسې څه غزل وغیره مطلب که زه اوس وغواړم خو زه نه غواړم ګینې کتاب د چاپ کېدو مواد شته. صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده. دا ته چې نه غواړې د دې نه شاته به هم څه وجه وي. په دغې به هم یو مختصر خبره کې دې نه علاوه کومه ټولنې دي د دغه یوې ټولنې نه علاوه چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي او که نه پکې؟ د داسې حساب دی چې زه خو اوس پېښور کې میش په ځم. عثمان خیل ادبي ستوري عثمان اگر چې غازي نادانه په پړانګر او ورکوټې غوندې سیمه ده نو هلته شاعران هم کم او ځکه چې خلک کم دی وړه سیمه ده نو په دغه وجه باندې 2 غونډې دي او بس هغې له زم راځم. او بل ګنډیري کې اشنغر کې هلته هم یوه غونډه شته دی علي خان بابا په نوم باندې هغې له هم زم راځم. او دلته پېښور پوهنتون کې ستوري جمعې په جمعه چې کومه مشاعره کېږي هغې له هم زم راځم. صحیح ده. دا راته ووایه چې کومه داسې یو شخصیت دی یا و چې په هغې سره ستاسو ناستې شوي وو په اوله کې چې تاسو شعر طرف ته رالی او هغې تاسو پویه کړئ، داسې څوک وو؟ غازي نادانه د څه حالاتو له وجې زمونږ سیمې ته د خټکو نه یو سړی راغی، اختر خټک. هغه ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښه لیکوال دی، خو د بده مرغه هغوی سبق نه دی ویلی. نو چونکې زه خو سبق سکول مې تلم راتلم به نو هغوی ماته وویل چې یاره زه لیکل کوم خو دا لیکل چې زه کله کوم نو دا ما نه بیا هېرېږي. ته داسې کوه چې زما دا شاعري دې ډایرۍ ته خېجوه. بس ما وی روغه ده، دا آسان خبره ده. هغوی سره بس هغوی دا ډایرۍ مې خېجول، هغه ماحول زما کې شاعرۍ مواد وو خو ما ته ماحول جوړ نه و. هغوی سره مې ناسته پاسته کوله 6 میاشتې پس هغوی
هغوی ته مو چې یاره استاد جي ما داسې کلام شعرونه میرونه مې لیکلي دي تاسو یې ګورئ چې کله هغوی وکتل نو ما له ډېر ډاډ راکړو ډېر حوصله یې راکړه هغې نه پس ورو نو که زه ویم چې زما باقاعده استاد اختر خټک دی او د ادب ته د اختر خټک په وجه راغلی یم نو دا خبره به بده نه وي. صحیح ده ډېره زیاته ښه ده. فریاد صاحب زړه مو غواړي چې ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو چونکې ملګري په دې خبرو باندې تنګېږي هم تاسو به کتلي نو زه وایم چې کلامونه واورو نظمونه واورو غزلې واورو ډېره زیاته مننه به بالکل او شروع به د نظم نه کوئ. ها غازي نادان دا یو نظم دی چې ورک جانان مودې شوې تیرې ته مې ونه لیدې مودې شوې تیرې ته مې ونه لیدې مودې شوې تیرې زه دې ونه لیدم مودې شوې تیرې تا ته یاد نه شوم او مودې شوې تیرې زما هیر نه شوې زما استاد د پوهنتون ملګرتیا هغه چینار د سوري لاندې ناسته هغه یو بل ته په ځیر ځیر کتنه هغه په سترګو کې مدام جنګونه هغه د مینې محبت وختونه مودې شوې تیرې زما هیر نه شو ډېر ښه مودې شوې تیرې تا مې حال وانغس مودې شوې تیرې چې زه تا یادوم مودې شوې تیرې تا مې حال وانغس مودې شوې تیرې چې زه تا یادوم مودې شوې تیرې غنم رنګ لالیا چې لیونی یم او لیواله یم او لیونتوب خو مې تر دې حده دی چې ګریوان سري سرببر ګرځمه پاړجنې شونډې خپې تڼاکې یمه مودې شوې تیرې خپلې اوښکې څکمه مودې شوې تیرې خړې خاورې خورمه مودې شوې تیرې په دې لور رانغلي د پوهنتون نه خواږه یاران مې مودې شوې تیرې په دې لور رانغلي د پوهنتون نه خواږه یاران مې ما ته مدام بس دا خبره کوي چې ستا جانان په دې دنیا کې نشته هغه جوړ مړ دی چې تپوس دې نه کړي مودې شوې تیرې تا مې حال وانغس د پوهنتون نه خواږه یاران مې ما ته مدام بس دا خبره کوي چې ستا جانان په دې دنیا کې نشته هغه جوړ مړ دی چې تپوس دې نه کړي ځکه چې څوک په دې دنیا کې اوسي نو د خپل یار پوښتنه خامخا کړي بس د دې خلکو د پیغور لغمه فریاد په چغو چغو تا ته وایم فریاد په کریکو کریکو تا ته وایم ورکه جانان آواز راکه د دنیاګۍ خلک دی مړي صاحب واه ډېر ښه ډېر زبر بس ورو فریاد صاحب. بل یو نظم را یادېږي چې عنوان دی ګیله چې بیګا خوب کې مې لیدل چې احمد شاه ابدالي راشي بیګا خوب کې مې لیدل چې احمد شاه ابدالي راشي دریا خان هم ورسره وي ایمل خان هم ورسره وي د پښتون په غم ککړ وي باچاهان هم ورسره وي راته وایي رانږدې شه څو ګیلې مې دې راوړي څو خبرې مې په زړه دي ما وی وایه بابا څه دي راته وایي رانږدې شه څو ګیلې مې دې راوړي څو خبرې مې په زړه دي ما وی وایه بابا څه دي راته وایي ته پښتون یې ما وی آو بابا پښتون یم بابا وی خدای دې خوار کا ته په تشه خوله پښتون یې ته زما په لارو نه ځې ته د نورو په لار لاړې په پردی ژبه نازېږي په پردی ژبه مین یې په پردی ژبه نازېږي په پردی ژبه مین یې د پردی ژبې مجنون یې پردی ژبه سم په ویاړ وې خو پښتو ویلی نشي خو پښتو لیکلی نشي په پښتو باندې شرمېږي تا چې ووینم خفه شم چې به نور څومره غر کېږي دود دستور نه ناخبره د کلتور نه ناخبره خپل تاریخ در نه هیر شوی روایاتو نه منکره ستا دا ښکلې نرۍ ژبه په پردي صفت شوستړې ستا دا ښکلې نرۍ ژبه په پردي صفت شوستړې خو ته څومره یې کمزر پا ګجو خان ستایلی نشي عجب خان ستایلی نشي ازادي یې تا له غوښتې زندګي یې تا له غوښتې د بل سر یې دی وران کړی د بل خوله یې ماته کړې خو ستا حق یې ترې اخیستی مایوسي پرې خوره شوي پیرروخان در نه خفه دی میرویس خان در نه خفه دی ستا په حال باندې جړېږي خوشحال خان در نه خفه دی بابا دا خبرې وکړې او خفه غوندې روان شو په تلو تلو کې وي د پښتون که داسې حال وي لکه نن سبا چې څنګه دی بابا دا خبرې وکړې او خفه غوندې روان شو په تلو تلو کې وي د پښتون که داسې حال وي لکه نن سبا چې څنګه دی که رحمان یې پخلا نه کړو کاظم خان یې پخلا نه کړو اشرف خان که ګیلمن وي کالو خان که ګیلمن وي که شیرشاه سوري خفه وي که تاریخ یې ژوندی نه کړو که کلتور یې ژوندی نه کړو که تهذیب یې ژوندی نه کړو که پښتو یې سیاله نه کړه نو قسم درته کوم چې پښتون به داسې ورک شي چې خپل ځان به پیدا نه کړي چې خپل ځان به پیدا نه کړي ډېر ښه ډېر زبردست نور به څه نور بل یو نظم را یادېږي چې عنوان دی ازادي
دا ډېر مختلفه مرکب هم شي ځکه چې دومره نظمونه اوس پورې چا هم نه دي ویلي نو دا اعزاز ستاسو ډېره مننه. بل یو نظم را یادېږي چې عنوان یې دی ازادي. زه دا خبره سل په سله او بیخي منمه چې زما کور باندې بیرغ د ازادۍ ولاړ دی. زه دا خبره سل په سله او بیخي منمه چې زما کور باندې بیرغ د ازادۍ ولاړ دی، خو زه تر ننه په دې خپل او په آزاد خیوات کې د یو غلام په شانتې خپله زندګي کومه. ازادي څه وي زه تر ننه په دې پوه نه شوم. ازادي کم ده. زه تر اوسه شش و پنج کې یم ځکه چې ما چېرته آزاد ژوندون لیدلی نه دی. ما خو مدام د یو قیدي په شانتې وخت تېر کړی. زه چې ماشوم یم کبال ټولوم، مکتب ته نه ځم، په پټپاتونو باندې ګرځم، ګنډېرۍ خرڅوم یا سپینلي لوګیا کوم، 2 روپۍ ګټمه. بیا چې زلمی شم په ما تور د ترهګر ولګي، د وخت واکمن را پسې راشي، بیا مې جیل ته بوزي، بیا تر قیامته په جیلونو کې ګزران کومه. د عجب خان او خوشحال خان ستایله نشم کولی، د عجب خان او خوشحال خان ستاینه نشم کولی، د کالو خان او باکو خان ستاینه نشم کولی. د وخت واکمنو مې په خوله باندې لاسونه ایښي، بس ازادي که چیرې دا وي څنګه چې زه آزاد یم، نو بیا د داسې ازادۍ نه زه غلام ښه یم، نو بیا د داسې ازادۍ نه زه غلام ښه یم. ډېر ښه یاره، ډېر زبردست. د غزل یو څو شعرونه را باندې واوره، ډېر عزتمند. غازي نادانه د یو خواره واره د غزل یو 3 شعر را یادېږي، د بل غزل څه شعرونه به را یادېږي چې سرو غرغنډو ته د هجران پریوتل. سرو غرغنډو ته د هجران پریوتل، کم لیونی چې د نظر نه د جانان پریوتل. مننه. سرو غرغنډو ته د هجران پریوتل، کم لیونی چې د نظر نه د جانان پریوتل. او غازي نادانه شعر پکې دی چې دومره مې وجړل پتا پسې مرۍ مې خوږ شوه. دومره مې وجړل پتا پسې مرۍ مې خوږ شوه، والله چې لاړې تیرول هم راته ګران پریوتل. او څه د دې ځمکې وو او څه د پاس اسمان پریاده، څه د دې ځمکې وو او څه د پاس اسمان پریاده، تندرونه راغلل او په سر د خوار افغان پریوتل. ډېر ښه یار. نور به څه؟ بل 2-3 شعر را یادېږي چې سم د ماښام اوده کېږي ډېر شوګیر نه کوي، سم د ماښام اوده کېږي ډېر شوګیر نه کوي، ستا لیونی اوس بدل شوی ګرانې ویر نه کوي. ډېر ښه یار. سم د ماښام اوده کېږي ډېر شوګیر نه کوي، ستا لیونی اوس بدل شوی ګرانې ویر نه کوي. او ما ورته وی د یار انځوره څه خو وایه که نه، ما ورته ویل د یار انځوره څه خو وایه که نه، بیا مې را یاد شو چې خبرې خو تصویر نه کوي. ډېر ښه. او بدلون منم د دې سړي خو یو تپوس کومه، بدلون منم د دې سړي خو یو تپوس کومه، خاتمه ولې د تورخم د یو زنځیر نه کوي. ډېر ښه. دغه څه شعرونه یار. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو چې موږ سره ناستې وشو. ستاسو په اخره کې څه پیغام لرئ ولس ته؟ غازي نادانه زما مدام د ټولو پښتنو ته دا پیغام دی، ورکوټي پیغام دی چې پښتو وایئ، پښتو لیکئ او پښتو باندې ویاړئ چې او په دې ویاړئ چې زه پښتون یم، او داسې وکړئ چې پښتو درنه ورکه نه شي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. قدرمنو، دا موږ سره د پړانګار د سیمې فریاد ملاګورې صاحب تاسو واورېدو چې ډېر زیات نظمونه تاسو ته وړاندې کړ، یو څو شعرونه ورسره اخري یو ډېر ښکلی پیغام. زما سره فریاد ملاګورې صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه د باد بریالي اوسئ. د الله په امان.